او رالی پکې صحیح ده بس د حاجي صاحب تاسو کتې شئ دا علاقه هم پکې راونیوله دا تاسو وګورئ دغه کاڼي وګورئ دا پکې مات شو دا زیتون جوور لاړې ښکته شاولوس هم لګیا دی صحیح ده صحیح ده دا شاولوس هم لګیا دی اخوا چې کومه ملبه د کاڼي پرته ده دا کاڼي یې لیدی شئ یعنې شاته چې کوم پروت دی صحیح ده او ماشاءالله چې دی نو کار ډېر ښه په خوشو او وضو سره روان دی خو خرچه پې مونږ ته یو پتره بل شوله دې ته وګوره دا څونه ګهرایي شوله که نه دا ځکه ستاسو سره شیر کوم که نه چې بیا تاسو ته هم پته لګي چې او یاره زمونږ پیسې څنګه لګي په ځې لګي او که بې ځې لګي صحیح ده دا یې نه دا کاڼی دی دا تاسو ویلي ډېر زیات کاڼی مات شولو په دې ډېر انتها دا تاسو کتلی شئ صحیح شو الحمدلله ایریا ورسره مونږ ډېره ښکلې راونیوله او دا به انشاءالله هم مدرسې او هم به جومات انشاءالله او خلک ډېر زیات خوشحاله دي او خاص کر په کوهي خلک ډېر زیات خوشحاله دي حاجي صاحب په کوهي خلک دومره خوشحاله دي چې کله مې دا کوهي ایستلی دی نو تقریبا روغ 25 ځایونه راپسې کال شوی دی چې زموږ په دې کې مونږ له جوماتونه ضروري دی خو جومات نه سره سره چې دی نو مونږ له کوهي ضروري دی جومات دې پرېږدی جومات به وروسته کړو خو مونږ ته د اوبو قلت دی ضرورت دی مونږ ته نو مونږ د کوهي کار وکړو ما ورته انشاءالله الله به کړي زه څه یم یا بل څوک دی چې کوي به چې څه کوي الله کوي انسان به څه چې څه کوي نو ما ورته یم انشاءالله ستاسو دپاره مې خبره شروع کړې ده زما له طرف که تاسو ته 15 کویان وخاته په دغه ځایونو کې که شپږ وخاته که هر څونه چې وو به زه تاسو ته انشاءالله مې وباسم او د هغې به ویډیوګانې کېږي چې چا رالیږلې پیسې هغوی ته به هغه ویډیوګانې ځي چې د هغوی تسلي کېږي چې او زموږ پیسې د الله په لاره کې په صحیح ځای باندې لګي صحیح ده دغه لګیا دی مخامخ شاولو هغه لاندې ځای کې هغه بله خوله پرته راکم باندې چې کاڼې ماتوي دا تاسو کتلی شئ صحیح ده تاسو وګورئ هغه مصري راغلی دی مخامخ هغه هم راوستلی دی ځای ته قبله هم پکې صحیح کوله قبله هم چې دی د هغې نښه م واچېله نو پر زور اپیل دی چې دا ویډیو چې دی نو پرسنل کسانو ته رسوی په پرسنل واتساپ باندې زموږ سره ډېر زیات مدد وکړي ځکه چې زموږ سره نه دی دا د الله سره مدد کول دی د الله کور جوړول دی د خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی دا خلک ډېر زیات خوشحاله دی چې په جومات کار شروع شوی دی نو زما ستاسو نه دا اپیل دی چې په دې باندې موږ سره خامخا چې دی نو تاسو به نور هم امداد کوئ امیدونه دي ستاسو نه او ما تاسو ته ویلي چې راتلو ته اوس د هېچا ضرورت نشته بس زما بینک اکاونټ دی په هغې ما ته پیسې رالیږئ کله چې ما په جومات شروع وکړه بیا چې څوک هم راځي دي باقاعده یې کتلی شي تپوس به کولی شي چې څه کولی شي هغه چې انشاءالله هغې ته زه بیان کړم صحیح ده اوس که څوک تکلیف نه کوي او دې ځای ته نه راځي که نه د لرې نه نو څوک دې تکلیف نه کوي تاسو ځای لیدلی دی راشئ ما ته پیسې راولېږئ بیا چې کله انشاءالله ما ډي پي سیانې اوچتې کړې کار شروع شولو په کې